او لسمه فایده یې دا ده انها سبب لغفران الذنوب. الله جل جلاله ګناهونه سړي ته وربخښي لکه مخکې چې هم تېره شو. 11مه ګټه یې دا ده انها سبب لکفایة الله علی ما اهمه. درود د دې سبب ده چې الله پاک د ده د کارو کفایت کوي، لکه مخکې چې موږ وویل د ابی ابن کعب په حدیث کې تېره شوه چې دی وایي ما نبي علیه السلام ته وویل چې زه دا خپل د اورادو حصه څونه قدر درودونه پر تا وایم، خو آخر الامر فیصله دا وسوه چې هغه ابی بن کعب رضی الله عنه وویل چې زه به دا ټول خپل وردونه په درود کې ختموم. نبي علیه السلام اذن یکفیک، بس دغه تا ته کفایت کوي، الله به دې ټول مشکلات حل کوي. نو د درود ګټه دا ده چې الله د سړي د مشکلاتو کفایت کوي، مشکلات ختموي، مشکلات یې اسانه کوي. دا یې بله ګټه ده. او 12مه ګټه دا ده انها سبب قرب العبد منه صلی الله علیه وسلم یوم القیامه. دا هم مخکې موږ وویل چې نبی علیه السلام وویل چې ډیر درودونه پر ما وایي هغه به ما ته ډیر نږدې وي. نو درودونه چې وایه دا سبب د نزدېکت کیږي و نبی علیه السلام ته د قیامت په ورځ باندې. دا یې 12مه ګټه. 14مه ګټه یې دا ده انها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. د درود ګټه دا ده دا پر ځای د خیراتو د صدقې درېږي هغه چا لره چې مال نه لري، مسکین وي. خیرات خو ښه شی ده، نبی علیه السلام ویلي دي چې دا صدقه چې ده خیرات کول دا د الله غصه سړوي، د دوزخ اور په موږ کېږي. صدقه خو ډېر ښه شی دی، خو لیکن له ماله کېږي. نو چې مال نه لري نو بیا چی صدقه کوي؟ هغه څوک چې مال نه لري هغه دې د الله پر پیغمبر باندې درود ووایي، دا دغه له سړي سره برابرېږي چې صدقې کوي. پر ځای د صدقې هغه چاته درېږي چې هغه د مال له صدقې عاجز وي. ته چې درودونه وایې ته ګویا یو خیرات کوونکی انسان شوې، واته خیراتونه